سلامونه ملګرو. زیاتره ملګري وایي چې زموږ واتساپ څخه کومه میډیا چې دا کوم عکسونه چې دي، تصویرونه، ویډیوګانې، هر څه چې دي هغه په اتومات ډول زموږ ګیلرۍ ته ډاونلوډېږي. نو دا یوه ډېره ساده طریقه ده. هغه ملګري چې نه ورباندې پوهېږي، راځئ تاسو دا ویډیو تر پایه راسره تعقیب کړئ. په دغه ویډیو کې به په لنډ ډول تاسو ته دغه ښایم چې څنګه کولی شئ دغه شیانو مخنیوی وکړئ. کوم چې ستاسو د واتساپ څخه را ډاونلوډېږي ستاسو ګیلرۍ ته، هغه که د ګروپونو څخه وي یا د شخصي چات څخه وي، نو دلته به تاسو راشئ، د پاسه کونج کې 3 ډاټس وګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته سیټینګز وګورئ، سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ، دلته به لاندې راشئ، سټوریج اینډ ډاټا، دغه یو آپشن به پیدا کړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، دلته به لاندې راشئ، لاندې وګورئ میډیا آټو ډاونلوډ د لاندې برخه، دلته وین یوزینګ موبایل ډاټا، کله چې د موبایل ډاټا استعمالوو څه شی باید ډاونلوډ شي. نو دلته که ستاسو به دغه چکونه لګېدلي وي، ښه، نو تاسو دغه چکونه څنګه کړئ؟ ختم کړئ. دلته اوکې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو د موبایل ډاټا استعمالوئ، ستاسو د واتساپ نه به هیڅ شی نه ډاونلوډېږي. دا ستاسو په خوښه ده. وین کنیکټډ ان وای فای، کله چې د وای فای سره کنیکټ ومه، کوم شیان در ډاونلوډېږي؟ فوټو، آډیو، ویډیوز، ډاکومنټس، نو هر څه چې تاسو غواړئ هغه به پرېږدئ، او چې نه یې غواړئ هغه چکونه به لرې کړئ، اوکې به یې کړئ. بس په دې ډول به تاسو څنګه وکړئ؟ خپل سیټینګ ترسره کړئ. د هغې وروسته بس تاسو د واتساپ څخه کومه میډیا چې په اتومات ډول ګیلرۍ ته ډاونلوډېږي، هغه چې هر څه و، نو هغه مخنیوی به ترسره شي او هغه به نه ډاونلوډېږي له دې وروسته.